قدرمنو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو شاګردانو هیله مند یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره یم د دولسم ټولګي د تدریس په برخه کې او هیله مند یم چې تاسو مخکې له دې نه چې درس شروع شي له ځانه سره اړوند درسي مواد لکه کتاب، کتابچه، قلم له ځانه سره ولرئ او هر شی چې زه په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوټ کړئ. زه هیله مند یم چې تاسو خپل کورنۍ دنده او تیر درس په سمه توګه زده کړی وي، ځکه چې زموږ او ستاسو تیر درس په یس نو کوېسچنز باندې و. یس نو کوېسچنز هغه لنډ سوال او ځوابونه وو چې په یس، په هو یا په نه باندې ورته ځواب ویل کېده. نو ګرانو دوستانو زموږ او ستاسو نننی درس عنوان چې دی هغه عبارت دی له سبجیکټ کوېسچنز په اړه. سبجیکټ کوېسچنز په اړه موږ او تاسو اوس وایو چې بعضې وخت داسې هم کیږي چې خپله د یو پوښتنې یا د یو بیانیې هغه سبجیکټ یا مفعول چې وي دا خپله د هغې ځواب ګرځي او د دې بیانیو لپاره موږ او تاسو کومو لارو نه کولی شو چې پوښتنې جوړې کړو. نو ګرانو دوستانو 11مه صفحه پیج نمبر 11 لیسن 6 شپږمه لوست یونټ 1 لومړی برخه. نمبر 3 سبجیکټ پروناونس سبجیکټ کوېسچنز موږ او تاسو هغه شي ته وایو چې پوښتنه په مفعول باندې څه شي شروع شي. when the answer is the subject هر کله چې ځواب مفعول وي no extra helping verb is needed هیڅ نوع کومکی فعل ته ضرورت نه کیږي. look at the examples مثالونو ته وګورئ. the Pacific Ocean has larger surface than all the dry land on earth. آرام سمندر چې دی دا د ځمکې په سطحه تر ټولو نه لویه ځمکه لري، یعنې د وچې په سطحه باندې د ټولو نه لویه ځمکه لري. most of the water goes directly back into the sea. زیاتره د اوبو مقدار چې دی دا بیرته راګرځي سمندرونو ته. rain water has lain under the Bakwa desert for thousands of years. د باران اوبه په بکوا صحرا کې د زرهاو کلونو په وخت موده باندې هلته پاتې شوي دي د ځمکې لاندې. نو ګرانو دوستانو تاسو وګورئ یو مثال موږ او تاسو په تخته باندې کاروو چې دلته موږ او تاسو سره دی most of the water موږ او تاسو لیکو most of the water goes back to the sea. ګورئ موږ او تاسو وایو چې most of the water goes back to the sea زیاتره برخه د اوبو بیرته راګرځي سیندونو ته. نو د دې most of the water دا خپله څه شی دی؟ دا خپله یو سبجیکټ کوېسچنز دی. سبجیکټ کوېسچنز دا موږ ستاسو هدف دا و چې خپله د یو جملې یا د یو بیانې هغه شروع یا مفعول چې دی دا خپله د هغې څه وي؟ ځواب وي. نو موږ او ستاسو د دې لپاره پوښتنه داسې جوړوو how much د دې مثال موږ او تاسو وایو how much water goes back to the sea. نو دا پوښتنې شکل ته څه شو واوښته. دا د کتاب څخه جلا مثال دی. موږ او تاسو وایو چې most of the water goes back to the sea زیاتره برخه د اوبو بیرته سمندر ته ورګرځي. how much water goes back to the sea څومره مقدار اوبه بیرته مستقیما ورګرځي څه شي ته؟ سمندر ته. نو دلته د how much په استفادې سره موږ او تاسو وکولی شو چې دغه بیانیه یا سټیټمنټ چې کوم یو دی دا موږ او تاسو پوښتنې شکل ته واړوو. نو ګرانو دوستانو راځو بل مثالونو ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د پیسفیک اوشن چې خپله سبجیکټ د جملې دی دپاره مثال داسې جوړ شوی دی پوښتنه what has a larger surface than all the dry land on the earth. کوم یو سمندر یا څه د ځمکې د سطحې په مقایسه باندې ډیر ځای نیولی دی یا ډیر ځای پوښوي. نو تاسو ګرانو دوستانو دویم مثال ته متوجه اوسئ.
how much water goes directly back into the sea. څومره مقدار د اوبو مستقیما بیرته ورګرځي سمندر ته. What has lain under the Bakwa desert for thousands of the years. څه شی د زرهاو کلونو دپاره د باکوا د صحرا لاندې پاتې شوي. نو دا د دې ځوابونه لاندې تاسو ته لیکل شوي دي لکه د پیسفیک اوشین آرام سمندر، most of the water زیاته برخه د اوبو، رین واټر د باران اوبه. نو ګرانو دوستانو هیلهمند یم چې تر دې مو دغه درس زده شوی وي. نو ګرانو دوستانو راځو 12مې صفحې ته، پیج نمبر 12 revision تکرار. A. Read the following passage about حکمت's private school silently. د حکمت د خصوصي په اړه دغه قصه تاسو په خاموشانه ډول ولولئ. ګرانو دوستانو تاسو متوجه اوسئ، زه یې لولم او وروسته به یې سره ترجمه کړو. حکمت's private school د حکمت خصوصي ښوونځی. Private school education is a new phenomenon in our country. د شخصي مکاتبو تعلیم او تربیه چې ده دا یوه نوې پدیده ده زموږ او ستاسو په هیواد کې. The Ministry of Education formulated laws and regulations to provide guideline for private schools. د پوهنې وزارت نوي قوانین یا کوم قواعد چې دي دغه جوړ کړي دي تر څو د شخصي مکاتبو دپاره یو راهنما په توګه دغه قواعد څه شي کې مخته کړي یا ورې کړي. As there is a fairly good competition among private school، څنګه چې د دې خصوصي مکاتبو ترمنځ په یو ښه ډول رقابت روان دی، the owners of these schools provided more facilities to students. د دې مکاتبو مالکین چې دي هغوی ډیر ښه سهولتونه برابر کړي دي شاګردانو دپاره. Some of them have worked hard to get good reputation. د دې څخه بعضې ډیر زحمت وباسي تر څو یو ښه شهرت ترلاسه کړي. And become more popular among people، او د خلکو ترمنځ مشهوره شي. My friend Hikmat also established a private school in the city. زما ملګری حکمت هم یو نوی خصوصي ښوونځی تاسیس کړی په ښار کې. Before establishing school, he calculated all the expenditures carefully. مخکې له دې نه چې مکتب تاسیس کړي هغې ټول مصارفات وسنجول. Now the school has been built and it has wonderful building. او اوس مکتب جوړ شوی دی او ډېر ښکلی بلډینګ یا ساختمان لري. ګرانو دوستانو its classrooms are built very spacious. صنفونه یې ډېر فراخه دي. And there is a big library for students. او د شاګردانو دپاره ډېر یوه غټه کتابتون دی. As the school was established according to the private school regulation، څنګه چې دغه مکتب د خصوصي مکاتبو تر لایحې لاندې تاسیس شوی دی. The Ministry of Education issued a license for حکمت. د پوهنې وزارت حکمت ته یو لایسنس یا جواز هم ورکړی دی. The curriculum of the school is progressive and the ministry is in agreement with it. د دې مکتب نصاب چې دی دا انکشافي نصاب دی، یعنی بدلون پکې راځي او وزارت د پوهنې وزارت هم له دې سره په توافق کې دی. While the teachers of the school work hard and attend their class regularly. د دې مکتب استادان ډیر په منظم ډول صنفونو ته ورځي او ډیر زحمت هم وباسي. There are a lot of students taking interest in the school. زیاتره شاګردان هم دلته خپل علاقه ښیي د مکتب د ادارې سره. So far تر اوسه the school graduated a lot of students. مکتب ډیر شاګردان فارغه کړي دي. Last week there was a great annual meeting in Hikmat's school. تیره هفته دلته یو کلنی مراسمو په دې مکتب کې. The people of the area are grateful to حکمت او دغې منطقي خلک د حکمت څخه ډیر شکرګزاره دي. نو ګرانو دوستانو د دې درس اړوند کوم مشکل لغات چې دي موږ او تاسو راځو او په تخته باندې لیکو، وروسته به موږ او تاسو ترجمه کړو. نو لومړنی لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی له فینامینن څخه. فینامینن دویم لغت ګرانو دوستانو چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی له فارمیلیټډ.
formulated. په دریمه برخه کې موږ او ستاسو سره ګایډلاین په څلورمه برخه کې موږ او ستاسو سره کوم لغت چې دی هغه عبارت دی له ریپیوټیشن. پنځمه برخه کې ګرانو دوستانو established. شپږم لغت ګرانو دوستانو expenditures. په اوومه برخه کې موږ او ستاسو سره ګرانو دوستانو curriculum. په اتمه برخه کې موږ او ستاسو سره ګرانو دوستانو annual. ښه نو ګرانو دوستانو د دې درس اړوند کوم مشکل لغتونه چې وو هغه ما تاسو ته په تخته باندې ولیکل او هیله مند یم چې دا تاسو ځان سره کتابچه کې نوټ کړئ او زه اوس تاسو ته ترجمه کوم. فینامینون ګرانو دوستانو پدیده معنا ورکوي. فارمولیټډ معنا جوړ شوی، لاسته راوړل شوی. ګایډلاین ګرانو دوستانو یو راهنمایي ته وایي، لارښوونې ته وایي. ریپیوټیشن ګرانو دوستانو شهرت ته وایي. اسټبلیشډ معنا تاسیس شوی. ایکسپینډیچرز معنا ګرانو دوستانو مصارفات، څومره مصارف چې په یو څه شي باندې راځي هغې ته موږ او تاسو ایکسپینډیچرز وایو. کوریکولم موږ او تاسو ګرانو دوستانو نصاب ته وایو، تعلیمي نصاب ته کوریکولم وایي. او انیول معنا څه شی؟ کلنی. انیول یو کار چې د کال په طول کې مثال ترسره کیږي یا ځینې مراسم تاسو ګورئ چې د کال په شروع کې یا په آخر کې ترسره کیږي، دغې ته په انګلیسي کې انیول وایي. نو ګرانو دوستانو یو بل لغت چې دلته موږ او تاسو سره پاتې دی هغه عبارت دی له سپیشیس. معنا څه شی؟ فراخه. یو څه شی چې ډېر وسیع وي یا فراخه وي نو هغې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ سپیشیس وایو. نو ګرانو دوستانو موږ او تاسو سبجیکټ کوېسچنز په اړه بحث وکړو چې ځینې وخت داسې کیږي چې خپله د یو جملې مفعول یا د جملې شروع کولی شي چې د هغې جملې د عنوان وګرځي او د هماغې عنوانونو یا سبجیکټونو نه موږ او تاسو کولی شو چې پوښتنې هم څه شی کړو؟ جوړې کړو، لاسته راوړو. او د دې پوښتنو بیا اړوند کوم ځوابونه چې وي هغه خپله دغه سټیټمنټ یا کومه بیانیه چې ده دا هم جوړېدلی شي. نو ګرانو دوستانو هیله مند یم چې تر دې دمه مو د حکمت کومه قصه چې موږ او تاسو ولوستله دا مو زده شوې وي او د دې تکرار او زده کړه دا ستاسو څه شی ده؟ کورنۍ دنده ده. کوم لغتونه چې ما تاسو ته په تخته باندې ولیکل د دې لغتونو زده کړه او په جملو کې کارول ستاسو څه شی ده؟ کورنۍ دنده ده. ګرانو دوستانو زموږ او ستاسو نننی درس همدلته پای ته رسیږي. تر بیا دمه چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.